ډیر کسان به د هکر یا هم سکمر ښکار سوي. دوی به اوس لا هم پیسې ورکوي، د دوی یا هم د دوی د کورنۍ شخصي عکسونه به انټرنټ ته پورته کړي. د یو عام وګړي په حیث موږ څنګه داسې ځان وساتو چې زموږ اکاونټ هک نسي یا هم زموږ او د کورنۍ شخصي عکسونه مو انټرنټ ته پورته نسي. په دوو برخو ویشو. اول دا چې دوی څنګه ستاسې اکاونټ ته لاسرسی پیدا کوي. تر ټولو عامه طریقه یې دا چې دوی تا ته د واتساپ، فیسبوک یا اس ام اس یا هم د انسټاګرام د لارې یو لینک تا استوي او یا هم ایمیل درته کوي. دا په حقیقت کې ډېر واقعي ښکاري. دا ایمیل ته داسې فکر کوي چې په رښتیا به هم دغه ایمیل ماته راغلی، یا به درته وایي چې پر دا ایمیل کلیک وکړه په لاس دې کې کنې اکاونټ دې هک کېږي، یا به درته وایي تا جایزه ګټلې. خو په هر صورت کې د دې د مخه چې تاسې پر لینک کلیک کوئ دغه درې کاره وکړئ. اول وګورئ چې تاسو ته رښتیا هم د دې کس ایمیل راتلی که یا د هغه سربیره. دوم کار چې وګورئ چې دا کس چې ایمیل کړی رسمي ایمیل ده او که یا. دریم کار چې تاسې کوئ هغه دا چې دغه لینک تاسو ته راستولی، دغه لینک د دې مخې چې تاسې کلیک په وکړئ سم مې صحیح ګورئ چې دغه لینک معتبره لینک ده که یا. اسانه طریقه دا ده چې هغه لینک به راواخلئ د وایرس ټوټل ویب سایټ کې، دلته درته ښیم، دلته به یې پیسټ کړئ او وبه یې ګورئ چې دا لینک رښتیا هم واقعي صحیح لینک ده او که یا. دلته به یې واضح په څو ثانیو کې درته وایي چې دا لینک چې ده خطرناک لینک ده او که یا. د مخنیوي لپاره یو کار چې موږ تاسې باید وکړو دا ده چې خپل اکاونټونو کې په ټولو کې 2 پړاوه تاییدي آن کړو. د فیسبوک، انسټاګرام او واتساپ لپاره مې په تېرو ویډیوګانو کې درښودلی چې څنګه 2 پړاوه تاییدي آن کړي.